السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ayaz hasrat د ښکلا ټي وي شیشه باندې قدرمندو موږ سره چې کوم نن ښاغلی شخصیت دی ډېر دروند دی، ډېر خوږ دی او ډېر زبردست قسم انسان دی. یقینا چې د ده په ترنم کې موږ کلام ورونو بس موږ ورته ګوته په خوله پاتې شو او زه به داسې وایم چې د ترنم بادشاه دی او ډېر زموږ له پورې انسان، موږ ته له پورې ملګری دی. نو الله دې راته ښاد او آباد ساتي. شاد صاحب هغه شعر دی چې د حالاتو مجبوري بده بلا ده، ګنې چا له منه پرېښې ده اشنا ده. نو په ګوتو راله راغلی دی او څه به ترې وورو او خامخا مینوالو ته به یې ډالۍ کوو. السلام علیکم شاد صاحب. وعلیکم سلام. شاد صاحب حسرت صاحب د ټولو نه مخکې خو زه اول ستاسو د ښکلا ټي وي مردان تاسو له مبارکي در کوم، زه پې فخر کوم چې تاسو دا زیار د پښتو ادب دپاره شروع کړی دی، نو زه مننه کوم او زه پې ویاړمن یم. زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو مله ټایم راکړ. یو جهان مننه. ډېره مننه. شاد صاحب مینوالو ته څه ویل غواړئ؟ نو بس زه به 2021 کې دا منې او غزل به دا به دې کې به ورته مترنم شم، زمزمه به یې کمه. ارشاد. مینوالو ته دی هم زما سلامونه او ګلونه. زما ګران جانانا ستا نه بغیر، زما ګران جانانا ستا نه بغیر، په جون شو مستومانا ستا نه بغیر. هسې به وایي چې ادب پوره دی، هسې به وایي چې ادب پوره دی، اے خانه خوشحال خانه ستا نه بغیر، اے خانه خوشحال خانه ستا نه بغیر. پیدا می نشلو ریختونیار، پیدا می نشلو ریختونیار، زړه می تور له جهانا ستا نه بغیر، په جون شو مستومانا ستا نه بغیر. د دې وطن ښکلا نیمګړې به وي، د دې وطن ښکلا نیمګړې به وي، زما پښتونستانه ستا نه بغیر. د دې وطن ښکلا نیمګړې به وي، زما پښتونستانه ستا نه بغیر، په جون شو مستومانا ستا نه بغیر. چې لاس تر غاړه یې ډېر یم شاد، چې لاس تر غاړه یې ډېر یم شاد،
दुनिया में د زړه روانه ستانه بغیر दुनिया में د زړه روانه ستانه بغیر پجن شمستو مانا ستانه بغیر زما ګران جانانا ستانه بغیر